أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې ډېره موده پس زه خپل چینل ته ویډیو جوړوم یا تاسو ویډیو جوړوم، نو دا چې ډېر وخت زه لږ مصروف وم، نو اوس زه غواړم چې بیا د هماغه نه شروع وکړم. نو په مخکې ویډیوګانو کې تاسو هغه زمانې او مختلف موضوعات باندې پوه شوي یاست. نن زه غواړم چې داسې یو کنټینټ تاسو سره زه شریک کړم چې په 45 ورځو کې یا په یوه نوې میاشت کې یا په 45 ویډیوګانو کې زه غواړم چې تاسو د انګلیسي بشپړ ګرامر زده کړئ. او نننۍ ویډیو زما چې دی هغه په دې باندې ده چې مثال په دغه 45 ورځو کې به موږ کوم کنټینټ یا په کوم موضوعګانو باندې به خبرې کوو، هغه باندې به ځان پوهوو، هغه کې به پریکټس کوو. نو زموږ د دغه ویډیو موضوع چې لرن کمپلیټ انګلیش ګرامر ان 45 days. راځو دې کنټینټ باندې خبرې کوو چې په دغه 45 ورځو کې به موږ کوم موضوعګانو ته اشاره کوو او کوم موضوعګانو باندې مثال موږ خبرې کوو، هغه باندې به ځان پوهوو. په اوله ورځ introduction to subject and verbs، د فاعل او فعل تعریف. په دویمه ورځ اسم او ضمیرونه دي nouns and pronouns. په درېیمه ورځ verbs tenses and conjugation، فعلونه زمانه او د ترکیب یا پیوستون د ما خبرې کوو او د کې به کار کوو ان شاء الله. څلورمه ورځ simple sentence، ساده جملو باندې خبرې کوو. او په پنځمه ورځ compound sentence، مرکب جملو باندې خبرې کوو. او په شپږمه ورځ یا day 6 کې complex sentence، مغلقه جملو باندې خبرې کوو. په اوومه ورځ یو ریویو لرو، کره کتنه او مشق تمرین وکړو په 13 درسونو باندې. او په اتمه ورځ adjectives یا صفتونه باندې غږیږو، د باندې خبرې کوو او د کې پریکټس کوو تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ. په نهمه ورځ parts of speech یا د کلام اجزاوې باندې خبرې کوو، د کې بیا خاصه توګه adverbs یعنې قیدونه باندې به موږ کار کوو، په دې باندې پریکټس کوو او اورېدل کوو. په لسمه ورځ موږ prepositions یا اضافه تورو باندې خبرې کوو، مثال د شی دی، د تعریف، د استعمال، تر څو د ستاسو هغه مشکلات په دغه بخشونو کې حل شي. او په 11مه ورځ parts of speech کې conjunctions یا د کلام اجزاو کې د وصل د تورو باندې خبرې کوو. په 12مه ورځ interjections د ندا یا تعجب توري باندې. په 13مه ورځ noun phrases عبارتي اسمونه باندې. په 14مه ورځ pronoun references یعنې د ضمایرو صحیح او واضح ضمیر کول یا کارول چې په کوم ځای کې کوم یو ضمیر باید وکارول شي. په 15مه ورځ demonstrative pronouns یعنې اشاروي ضمایرو باندې. او په 14مه ورځ possessive pronouns ملکي ضمیرونه باندې. په 15مه ورځ relative pronouns ارتباطي ضمیرونه باندې. او په 18مه ورځ present simple and continuous tense یعنې په زمانو باندې هم یو رڼا اچو چې کومې زمانې دي او د استعمال ځایونه او structure او ساختار باندې. په 19مه ورځ past simple and past continuous تیرې زمانې جاری او ساده باندې غږیږو، البته په مکمله توګه. او په 20مه ورځ future simple and future continuous tenses یعنی راتلونکي ساده او جاری زمانې. او present perfect tense کې په 20مه ورځ باندې خبرې کوو. او په 22مه ورځ باندې چې د verb tenses کې past perfect یعنی تیره بشپړه زمانه یا تیره مکمله زمانه. او په 23مه ورځ future perfect یعنی راتلونکي بشپړه زمانه باندې خبرې کوو. په 24مه ورځ ماډل ورځ باندې یا نمونې فعلونه چې نمونې فعلونه کوم فعلونه دي هغه باندې موږ غږیږو ان شاء الله. په 25مه ورځ conditional sentences یا مشروطه جملې چې دي نو غږیږو، first and second conditional. او په 26مه چې third and mix کې یا دریم او ګډو جملو کې جملو باندې غږیږو. په 28مه ورځ passive voice چې د هغې دا مهم موضوعګانې دي په انګلیسي ژبه کې چې په پښتو کې موږ د غیر فعال یا مجهول یا تابع جملې دي دماغ غږیږو. او بل 28مه ورځ دي 28مه ورځ کې passive voice in different tenses، نو دا په مختلف جملو کې چې مثال د دې استعمال او مختلف حالتونه د باندې بحث کوو. په 29مه ورځ کې reported speech direct and indirect باندې غږیږو، یعنې مستقیم او غیر مستقیم خبرې چې موږ ورته وایو نو تاسو ان شاء الله بیا پوه شئ چې دا څه دي. او 30مه ورځ passive voice کې reporting statements and question باندې خبرې کوو. او په 31مه ورځ passive voice کې reporting commands and باندې خبرې کوو. او په 32مه ورځ gerunds
یا مصدري فعلونه نومونه چې ورته وایي د ما غږیږو. او درېشتم ورځ دا هم انفینټیوس دي، دا هم لکه د جرن په توګه د ما بیا تاسو شاید پوه شئ په هماغه وخت. او څلور دېرشمه ورځ جرنډ انفینټیو اند پارټیسیپل، سپیشلي په خاص توګه پارټیسیپل باندې خبرې کوم یا د صفت اسم چې ورته وایي. او په پنځه دېرشمه ورځ کې جرنډ اند انفینټیو په جملو کې مثال د کارونه او مختلف موضوعات باندې بحث کوو انشاءالله. په شپږویشتمه ورځ کې شپږ دېرشمه ورځ کې کمپیریټیو اند سپرلیټیو ایجکټیوز، عالی او پرتوي صفتونه غږیږو. او په دېرشمه کې ایجکټیو آرډر، د صفتونو هغه آرډر او کوم ترتیب هغه غږیږو. په دېرشمه ورځ کې ایجکټیوز اند ایډوربس، کمپیریټیو اند سپرلیټیو ایډوربس په عالی او پرتلوي قیدونو باندې غږیږو. او نادرشمه ورځ کې ایڈجکټیو ورس ایڈورب مثال د دوی استعمالاتو باندې غږیږو. څلوېښتمه ورځ کې انټروډکشن ټو فریزل وربس، عبارتي فعلونه چې دي د غږیږو. یو څلوېښتمه ورځ کې یا یو څلوېښتمه ویډیو کې موږ فریزل وربس اینڈ آیډیمز مثال په دې آیډیمو باندې غږیږو چې آیډیم څه دی او یا فریزل ورب څه دی. بل په څلوېښتمه آیډیمز اینڈ ایکسپریشنز مثال د یو ترمنځ فرق دی او دا چې دی په انګلیسي کې دی انشاءالله په تفصیل سره غږیږي. او څلوېښتمه ورځ کې ریویو اینډ پریکټس ریویو کوو. او په دغه ورځ کې موږ پنکچویشن یا نقطه ګذاري باندې خبرې کوو چې مثال په جملو کې نقطه او سوالیه د مختلف علامې لرو چې دا ډېر انتهایی مهم دي. په کوم وخت کې کوم یو نقطه یا علامه موږ کارولی شو د غږیږو. او په آخرنۍ ورځ یو پریکټس ټیسټ وي نو دې چې تر څو تاسو ځان وازمایئ پکې ځان ارزیابي کوي. نو دا زموږ کنټینټ و د پنځلسو ورځو. نو زه امید لرم چې تاسو به دې نه یو شی زده کړي او زده کوئ به. نو انګلیسي انتهایی یو مهمه ژبه ده، نو باید دا موږ زده کړو تر څو تاسو غواړئ چې لوړ زده کړې وکړئ یا د ژوند په مختلفو چارو کې د کارول. نن سبا دا یو انټرنیشنل ژبه ده، یو نړیواله ژبه ده، باید دا زده کړو او ښه انګلیسي ووایو. او دغسې مثال انګلیسي خو مختلف خلک هر څوک انګلیسي وایي، خو خبره دا ده چې موږ باید په ګرامر او په دغه مسایلو باندې پوه شو تر څو ښه انګلیسي ووایو. او موږ باید څوک نیوکه ونه کړي یا خپل مشکل په خطر کې حل کړو. ځکه چې که ته په انګلیسي باندې پوهېږې او په هغه په ګرامر باندې پوهېږې نو ته کولی شې مختلف کتابونه ولولې یا ته د ژوند په مختلفو چارو کې دې نه استفاده وکړې. نو زه امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو نه یو څه اخیستي او راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ په اول ورځ باندې کار کوو او تاسو ته به کنټینټ او یو ښه ویډیو برابر انشاءالله.